واه تازه او ډیر په زړه پورې خبر. رحمان الله ګربز یو ځلې بیا ځان ثابت کړ. د ټولو افغانو توپوهونکو څخه زیاتې منډې وکړې. دا چې د چا خلاف دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. 13 ورځ افغان 11 لوبډلې د هندوستان د ډیلی کرکټ لوبډلې سره یوه تمریناتي شلوریزه لوبه په ګریټر نویډا ښار کې ترسره کړه چې افغان 11 لوبډلې ډیلی ته د 14 منډو په توپیر سخته ماته ورکړه. د لوبې پچ افغانانو وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د باران له امله لوبه له 10 ورونو څخه 19 ته راښکته شو. افغان لوبډلې په ټاکلو 19 ورونو کې ډیلی ته د 211 منډو لوی هدف وټاکه چې پکې رحمان الله ګربز 4 شپېته، اصغر افغان شپېته، نجیب الله صدران شپېته او کریم جنت بیا 23 منډې جوړې کړې. ورپسې د ډیلی لوبډلې توپوهنه پیل کړه چې د افغان 11 لوبډلې په وړاندې مقاومت ونسو کړی او یوازې د 144 منډو په ترلاسه کولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې د افغان توپ اچوونکو له منځه مجیب الرحمن 3، کریم جنت او ګلبدین نایب په 2 شاپور زدران او راشد خان بیا یوه وکټه ترلاسه کړه او د خپلې لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. د دې تمریناتي لوبې موخه د آیرلینډ پر وړاندې راتلونکو شلوریزه لوبو ته چمتووالی نیول دي. ټاکل شوي افغان او آیرلینډ کرکټ ټیم ملي لوبډلې د 3 شلوریزو سیالیو لړۍ د راتلونکي جمعې په ورځ پیل کړي. په یاده لوبه کې ځوان لوبغاړی رحمان الله ګربز تر ټولو ډېرې 4 شپېته منډې جوړې کړې چې په دې سره یو ځلې بیا خپله وړتیا ثابته کړه. د افغان لوبډلې د بریا په هیله ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.